باندې موږ د کل اردو ورکشاپونه د زون په سطحه د خپلو جزتامونو او د مرکز په سطحه فعال دي او کار پرې روان ده. مخکې کوم څه چې په ورکشاپونو کې اړتیا ورته لیدل کېدله هغه که وسایل دي یا هم د هغوی لپاره پرزجات دي د هغوی خریداري ورته وسوه. په کومو ځایونو کې چې مسلکي کسیانو ته اړتیا وه هغه ورته راوستل سول او وګمارل سول پر دندو باندې. همدا رقم په زیات تعداد دلته اسلحې او موټر وسایل ترمیم سوله چې ارقام یې تقریبا تر 4580 ارادې ډول وسایل انټرنیشنل MB هموي رینجر دا دلته په دې ورکشاپونو کې ترمیم شوي دي. د هغه ترڅنګ 1100 میله خفیفه او ثقیله اسلحې چې M16 DC توپونه SPG9 کلاشینکوف امپورونه هغه هم لله الحمد په دغه ورکشاپونو کې ترمیم شوي دي او وروسته بیا خپلو جزتامونو ته لیږل شوي دي. دغه ټانګونه چې تاسو وینئ دا د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو څخه هغه پاتې شوي ټانګونه دي چې د سویل ختیځ زون په کچه په دې مرکزي کلوردو کې بیا ترمیم شوي دي او عملاً ګټې اخیستنې ته آماده دي. د خرادي ماشین د ډیر کارونه لدینه موږ اخیستلای شو. دا لکه ډرمونه پالش کوي او فراویل جوړوي پالش کوي کومې چوړې سي په کوم نټ یا کوم شی مات سي هغه ته چوړې جوړوي سي د ولډینګ کار تر اخیستای شو. عموما زیاتره کارونه لدې خرادینه موږ اخیستلای شو. دغه پرزجات موږ ته دولت راوړي دي د وزارت له خوا نه چې ځینې مخکې او ځینې اوس اکمال شوي دي او موږ په دې شکل د پروګرام ته ترتیب تنظیم کړي دي. تر یو حده مشکل حل شوي دي، تر 80% خو پورې مشکل حل شوي دي. نور هم کوشش کېده چې دغه خپله فیصدي تر یو حده لوړه کړي. څه قسم سالوي موږ دلته جوړو. تقریبا په 2 کالو جریان کې موږ 1.9 ضربه DC توپونه ترمیم کړي چې په سرحدات او کتاباتو کې ترمیم کړي دي. 2 اتیا موږ د شاکې ترمیم کړي دي چې امریکایي او روسیا د شاکې موږ ترمیم کړي. همداسې پیکاګانې 1.10 موږ راکټ اندازونه RPG راکټونه ترمیم کړي دي. 3 کالو کې موږ جوړ کړي 1415 سالو موږ ګاټي د سپارلې ده.